السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ مشر فرهان یوسفزی وایي چې نور په کرکټ کې واسطه ختمه شوه، هر لوبغاړی به په خپله وړتیا راځي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو غوراوي کمیټه لغوه کړه او پر ځای د لوبغاړو غوراوي اداره جوړوي. دا اداره به د یو سیستم پر اساس لوبغاړي غوره کوي، ملي لوبډلې ته به معرفي کوي. د بورډ مشر فرهان یوسفزی وایي په نوي سیستم کې به د یو سافټویر په واسطه د ټولو داخلي ملي لوبغاړو ریکارډونه، لوبې او نور معلومات خوندي کیږي او خپریږي. د غوراوي اداره به دا معلومات راټولوي او په اساس به یې لوبغاړي غوره کوي. بیا به د فټنس او نور ازموینو څخه له تېرېدو وروسته ملي لوبډلې ته ځي. په دغې ادارې کې به مجرب کسان وي. زه دا یو نیک اقدام ګڼم په څو دلایلو. افغانستان کرکټ بورډ باید په هره برخه کې یو شفاف سیستم ولري، معلومات یې عام وي. د لوبغاړو د لوبو او کارکردګۍ ریکارډونه چې خوندي وي، حقدار پکې لوری ښکاري. خو ترڅنګ یې باید د فټنس او نورو فلټرونو څخه هم تیر سي. تر ټولو مهمه دا چې واک له افرادو څخه سیستم ته انتقالیږي. دا بیخي مهمه خبره ده. احمد او محمود به په بورډ کې نه وي او سبا به نه وي، خو دا وطن او بورډ او کرکټ به پای انشاءالله همدا سیستم به یې چلوي. هر لوبغاړی چې ښه لوبیږي، ښه فټ وي او ریکارډ یې معلوم وي، حق یې دی چې ملي لوبډلې ته راسي. هغوی چې نه راځي ورته پته ولګي چې ولې بورډ او په خاص ډول د غوراوي کمیټې کې به د بهرنیو کړیو لاسونه بند سي. هغه لوبغاړي چې داخلي لوبو کې ځلیږي او څوک یې د حاله نه خبریږي. د همدغه سیستم په اساس به ریکارډونه ثبتیږي او ټول خلک به پرې خبریږي. د افغانستان کرکټ بورډ به بالاخره د لوبغاړو د معلوماتو د ذخیره کولو او ثبتولو یو سیستم پیدا کړي. دا مهال یوازې SPN او ځینې نور ویب سایټونه دي چې زموږ د لوبغاړو ریکارډونه لري. که دا سیستم عملي سي او عام سي، په کرکټ بورډ کې به تر ډیره د فساد او درغلیو مخه ونیول سي. شاید ځینې انتقاد وکړي چې په دغه سیستم کې به د پرفارمنس معلومیږي، خو ټایلنټ استعداد نه، دا رښتیا خبره ده. خو که ملي لوبډلې ته پرفارمنس په اساس لوبغاړي ټاکل کیږي، نو په لاندې لیول کې دې استعداد موندلو لړۍ پیل سي او ځینې فوق العاده لوبغاړو لپاره فوق العاده پلان جوړ سي چې ضایع نه سي. شاید دا سیستم ځینې نور ستونزې هم ولري چې د وخت په تېرېدو سره به یې ښکاره سي. خو مهمه خبره دا ده چې سیستم دې عملي سي او په ټولو دې یو ډول عملي سي. بله میاشت له زمبابوې سره لوبې لرو، وبګورو چې کرکټ بورډ له دغه سیستم څخه څومره ګټه اخلي. دا و د افغانستان کرکټ بورډ په اړه نوي تازه معلومات. که دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.